سلامونه او درنښت زما خوږو ملګرو، نن موږ او تاسو په دغه ویډیو کې د کمپیوټر د درس هغه اولنی سبق تکرارو. اولنی سبق کې د کمپیوټر یو څلور بنیادي شیان مثلا لکه مانیټر، سیسټم باکس، کیبورډ او ماوس. دغه شیانو دا کار ده، مثلا سیسټم باکس د په هغه کې هارډ ډیسک پروت دی یا ریم پروت دی، هغه کار کوي، هغه ته سیسټم باکس یا سی پی یو د کمپیوټر درسګاه. مثلا د مانیټر بیا دا کار ده چې موږ ته یو شی راښکاري، که موږ ام اس ورډ خلاص کو یا ام اس اکسل خلاص کو، موږ ته چې راښکاري هغه د مانیټر کار ده. او کیبورډ که چیرې موږ یو شی کې لیکو، مثلا یا پښتو خط کې لیکو یا فارسي کې لیکو، هغه موږ د کیبورډ په تور باندې لیکو. کیبورډ داسې یو شکل لري چې له بټنو ډک وي، دغه ته کیبورډ ویل کېږي. او دا موس ده، مثلا دا اوس په کمپیوټر کې تاسې وینئ مخامخ څه یو نشان شوروم، دا د موس په تور باندې شوروم. او د پرنټر دا کار ده، کله موږ یو خط ولیکو راباسو، هغه د پرنټر په تور باندې موږ رایستلی سو. او داسې یو څو نور شیان دي چې هغه موږ تکرارو، مثلا وی جی کیبل سو. د وی جی کیبل دا کار ده چې سیسټم باکس او مانیټر چې کوم تر سره کنیکټ وي، وی جی کیبل یو طرف یې مانیټر ته لګیږي او یو طرف یې سی پی یو ته لګیږي، دوی دواړه کار کوي. مخته بل شی د ماوس. ماوس کې بیا دغسې درې شیان دي، یو یې راسته کلیک ده او یو یې چپه کلیک ده، یو یې دا سکرول بار ده. سکرول بار دا کار کوي کله که موږ ام اس ورډ ته راسو، هلته یو څو نورې صفحې، مثلا یوه صفحه، دوې صفحې، درې صفحې، که چیرې موږ غواړو چې اولې صفحې ته ولاړ سو یا اخري صفحې ته ولاړ سو، نو موږ به د سکرول بار په تر باندې اولې او اخري صفحې ته تللی سو. او کیبورډ دا رقم یو شکل لري چې دی له بټنو ډک وي. دلته که چیرې د ای بی سی ټولې تور چې دی هغه دلته کې شته. نور دغسې د فنکشن بټنې هم شته کې، هغه چې موږ یا وینډو انسټالوو یا نور داسې کار کې کوو، هغه دپاره استعمالیږي. مخته شی د پاور کیبل. د پاور کیبل دا کار ده، مثلا چې مانیټر ته پاور ورکوي، برق ورکوي، بجلي ورکوي، چې دی روښانه کېږي. دغسې سی پی یو ته دی دغسې برق ورکوي، او پرنټر ته هم دی دغسې برق ورکوي چې پرنټر باندې روښانه شي. پاور کیبل د دې دپاره استعمالیږي. او سیسټم باکس سی پی یو کمپیوټر درسګاه چې ده، هغه دا رقم یو شکل لري، تاسې کتلی سئ چې دلته دوه پورټه لري، یو د دغه دپاره د مایک دپاره، یو د هیډفونو دپاره. دلته داسې یو سی ډي روم لري، کله که موږ یو سی ډي ور اچوو، او داسې ده، دا د پاور بټنه ده. او دا دوه نور پورټونه چې دي، دا د یو اس بي پورټونه دي. مانیټر بیا دا رقم یو شکل لري، تاسې کتلی سئ چې دا د مانیټر یو شکل ده. او شاته چې دا د سی پی یو داسې یو څو پورټونه لیکېدلي. دغه اولنی پورټ چې د سیریل پورټ ورته لیکلی ده، مثلا دې ته د وی جی کیبل لګېږي. د وی جی کیبل یو طرف دلته ولګېږي، یو طرف مانیټر ته ولګېږي، او دوی دواړه بیا کار کوي. دغسې یو څو نور پورټونه هم داسې که راځي، کله یو اس بي پورټونه سو، دلته تاسې کتلی سئ چې دا یو اس بي پورټونه دي. او دا بیا د انټرنیټ پورټ ته، مثلا که چې یو نیټورک جوړ سي، مثلا یا لین یا وین، هر رقم نیټورک سي، هغه د نیټورک انټرنیټ پورټ ته ټویسټډ پیر کیبل دغه ته لګېږي. او دلته چې دا پاور پورټ ته، مثلا د پاور کیبل چې لګېږي، هغه دلته سی پی یو ته ولګېږي، او سی پی یو روښانه سي، د سی پی یو کار شروع کړي. او داسې ده، دا بیا ایچ ډي ام آی پورټ ته، مثلا د ایچ ډي ام آی کیبل دلته ورته لګېږي.